نیت کې دومره زور دی دا د پاکستان پارلیمنت ووټ راکه ووټ نوټ واخه نوکري در کوم نالۍ در پخوم دا ټولې فالتو خبرې د ډیورنډ کرښه یې نه زموږ افغانیت بچولی شو نه زموږ تجارت کولی شو نه موږ تعلیم کولی شو نه به زموږ علاج وي نه به زموږ روزګار وي نه به زموږ د دنیا د سیالانو قومو په صف کې درېدی شو په خپله امریکې پر جاپان باندې ټمبم تس کړی دی هغه ته څوک نه وایي تراګر جاپان پر امریکې پر جازو باندې خودکش حملې کړي دي هغه ته خلک نه وایي چې تراګر که دا مقبوضه افغانستان دی که آزاد افغانستان دی موږ وځان ته افغان ونه وایو موږ دا توره کرښه د مابین لرې نه کړو او موږ داخلي دشمن دی که د باندې دشمن دی هغه خپل قوم ته په ګوته نه کړو وخت داسې راغلی دی چې که دا مقبوضه افغانستان دی که آزاد افغانستان دی موږ او تاسې یو شی نشي بچاولی بې افغانیت په افغانیت کې دومره زور دی هغه موږ ته میرویس نیکه راښکاره کوي چې غلجی درانی دواړه په پسې سو نو بیا هغه په ټوله دنیا ځان وپېژنه بیا احمدشاه بابا چې درانی او غلجی دواړه په پسې سو په ټوله دنیا یې ځان وپېژنه خو لږ شاید موږ بېغوري وکړه یا دښمن دومره زورور و چې هغه دا ټوله دنیا فتح کړه چې دلته پښتنو راغلی پښتانه په دې پوزیشن کې وو چې هغه اول جنگ د انګریز سره کېږي انګریز ته شکست ورکوي بیا د بده مرغه انګریز داسې پالیسیانې جوړوي چې هغه پښتون د علمه سره بدقسمتي دا ده چې نن هم پښتون افغان پر دې د تاریخ په داسې موړ ولاړ دی چې دی د تعلیم سره نن هم زموږ کوچنیان په کچرو کې ګرځي نن هم زموږ کوچنیان سکول نشته نن هم زموږ د ډېرو ناخوالو سره مخامخ یو ځوانان مو ټول بې روزګاره دي ځوانان مو ټول په نشو اخته سو ځوانان مو ټول برپدره سو ځوانان زموږ هغه قوت چې دی هغه یې داسې راټوټې ټوټې کړي یا د خپلوانو په ذریعه یا د ښکاره دشمن په حواله بیا نن سبا خو چې پر موږ حکومت کوي هغه پنجاب دی او پنجاب ډېر بد خوبونه ویني هغه ټول افغانان داسې بولي لکه د ده غلامان چې نو تر څو پورې چې دا د ډیورنډ کرښه یي نه زموږ افغانیت بچولی شو نه زموږ تجارت کولی شو نه موږ تعلیم کولی شو نه به زموږ علاج وي نه به زموږ روزګار وي نه به زموږ د دنیا د سیالانو قومو په صف کې درېدی شو کله چې دغه ساین انور په ښه په ډیټیل کې درته وویل چې تر څو پورې دا توره کرښه یي پښتون به د دې مسایلو سره مخامخ موږ به مرو هم او دنیا به په بد نظر هم راته ګوري موږ به خپل نوټ هم د خلکو پټوو موږ به خپل کالیم د خلکو پټوو موږ خپل په جامه چې فخر کوئ هغه موږ دنیا ته نن ښکاره کولی نه شو چې دا زما د افتخار شی دغه دنیا ته داسې پیش کړی یم لکه زه چې د ټولې دنیا دا بد ما کړي په خپله امریکې پر جاپان باندې ټمبم تس کړی دی هغه ته څوک نه وایي تراګر جاپان پر امریکې پر جازو باندې خودکش حملې کړي دي هغه ته خلک نه وایي چې تراګر جرمني پر ټوله دنیا بدماشي وکړه هغه ته خلک نه وایي تراګر پښتانه یا چا خطا ایستل یا چا خطا ایستل یا روس خطا ایستل یا امریکې خطا ایستل یا پنجابي خطا ایستل یا ایران خطا ایستل خو موږ یې د داسې ناخوالو سره مخامخ کړي چې تر هغو پورې موږ وځان ته افغان ونه وایو موږ دا توره کرښه د مابینه لرې نه کړو او موږ داخلي دشمن دی که د باندې دشمن دی هغه خپل قوم ته په ګوته نه کړو دا د پاکستان پارلیمنت ووټ راکه ووټ نوټ واخه نوکري در کوم نالۍ در پخوم دا ټولې فالتو خبرې ساین انور په دې ډېر ښه وږی دی نو زه ستاسو ټایم نه اخلم وخت هم ناوخته دی تاسو تکلیف کړی دی خاص کر د بابا سره ډېره معافي غواړم دی در ډېر کښېنستی
نو زموږ وروستی چې یو غټ افغانستان جوړ کړو یو بریاعظم وطن د مږر سره دی د دریایمو سره راواخت راټکه دا ټکه سره راواخت تر بولاره دونه ښایسته وطن خدای راکړی دی سایي انور وویل موږ ناشکره یو موږ نه خپل زنانه بچاو کړه ظالمانو څخه نه مو خپل کوچنی بچاو کړي نه مو خپل ځوان بچاو کړي نه مو وطن بچاو کړي نه مو خپل وسایل بچاو کړي تېر میاشت یو بلوڅ په دا ریکورډک غټ ملازم و ما ورته ته یو څه دا مواد خو راکړه دا ریکورډک څه دوی څه شي باسي نو دا ول زما نوم به نه اخلي خو زه به کاغذان به درکړم خو دا اوس درته وایم چې دا ریکورډک څه سونه موزي کاپره موزي او دیارلس شیان نوره موزي خو دا بله خبر دا ده چې دا د دنیا تر ټولو لویه ذخیره ده او د دنیا ذخیرې به وچسي دا به 200-300 کاله دوره چلیږي نو نه د بلوچستان پر وزن خپل پر دولت یې وزن پنجابی ګای پر چین خرڅي ګای په امریکا خرڅي ګای پر چا خرڅي نو کومو تاسو خپل وسایل ته خپل وطن ته خپل خلکو ته خپل تاریخ ته خپل ژبې ته توجه نه کړو کومونه زیاده ما باندې لکه مجم داسې زما خیال ډېر په سپیډ روان یو نو باید چې موږ ته لږ خپل ځان کې وګورو خپل پلار نیکه را په یاد کړو احمدشاه بابا را په یاد کړو میرویس نیکه را په یاد کړو خوشحال بابا را په یاد کړو شیر شاه سوري را په یاد کړو ډېر ښه مشران موږ تېر شوي دي زموږ ډېر ښه تاریخ دی برته خالي هغه مازې د موږ څخه لږ دا محنت غواړي چې موږ برته هغه پلار نیکه را په یاد کړو د هغو په نقش قدم لاړ شو نو خدای دې وکړي چې یو لوی افغانستان بیا موږ ووینو بیا به انشاءالله دا مسلې نه وي ستاسو د ټولو یو جان مننه خاص کر بابک ستاسو ډېره مننه